چې کومو مسلمانانو قرباني وکړه اعتکاف ته ولاړل په اعتکاف کې کښېنستل شیطان دې په اعتکاف کې هم نه پرېږدي هغه انډیوالان چې بار پاته سوي دي هغه د تراویحو وروسته راسي ورسره کښېني پیشني پرې ورسره ناست بانډارونه ورسره کوي ګپې ورسره کوي د معتکف دپاره خو دا پکار ده چې یو منټ یو ګړی ضایع نه کړي هر ګړی یا په ذکر یا په تلاوت یا په استغفار یا په نفلو یا په عبادت کې ولاړ یا په خوب کې چې د ده دپاره د مسجد څخه د بندې خبرې جایز نه دي نو په مسجد کې به د ده دپاره بنډارونه څنګه جایز چې دی په مسجد کې بنډارونه لګوي هغه انډیوالان چې د بندې ګرځي هغه راغواړي مجلسونه کوي په موبایل باندې اخته وي فیسبوک بولي نور شیان بولي هسې نه خدا ناخسته چې پر ځای د ثواب ګناه ډېر سي معتکف دپاره پکار ده چې دا موبایل د ځانه لرې کړي دا انډیوالان د ځانه لرې کړي چې کم څوک بار دی هغه بار پرېږدي هېڅ رابطه او تعلق د بار والا سره ونه ساتي هر وخت د ده پر سر پټو وي دی په یو کونج کې ناست وي یا په ذکر اخته وي یا په تلاوت لګیا وي یا په نفلو لګیا وي یو منټ کې متي کړي والله بختور خلک یاست نیکبخته خلک یاست خوشنصیبه خلک یاست خو هر وخت کې یو سړی قرباني وکړي او برته د ملګري انډیوالان یې خرابه کړي او زه د ملګرو انډیوالان ته هم دا خواست کوم چې وروره او قرباني کړی دی اعتکاف به کړی دی مه پسې ورځه مه یې تنګوه د اعمالو څخه مه باسه د تلاوتو څخه مه باسه هغه د بین چې ګرځي د هغو سره بنډارونه وکړه هسې نه چې هم تو ډوبې سنم تو مې بلې که ډوبېنګې خپله ډوب اعتکاف والا هم د ځانه سره ډوب کړي